سړی خو تاسې پېژنئ چې د ډېر وخت نه په افغانستان ټلویزیون کې ناست وي د جمهوریت د وختونه او مرکې کې اوس په تازه مرکه کې دا درې رنګه ملي بیرغ ښودلی دی چې یو سل 15 کاله تاریخ لري دا بیرغ او د پلار نیکو د دې بیرغ لاندې وخت تېر کړی او د ور لاندې وخت تېر کړی دی وایي چې دا د امریکایانو بیرغ دی او دا د اشغال بیرغ دی اولا کې 20 کاله چې دی ورته اشغال وایي او دی ورته د امریکایانو بیرغ وایي د خپله د دغې لاندې وخت تېر کړو او د داسې خلکو ملګری و د عبدالله په شان دي د نورو خلکو په شان دي چې هغې د افغانستان جغرافیه نه منله افغانیت نه منلو او سي مهربانه درې رنګه ملي بیرغ ته سپکاوی کو او همدغه جمهوریت نه منلو او هلته اشرف غني صاحب یو منتخب چې د ولس په خوښه مقرر شوی هغه نه منلو هغه هلته یو کې ایرانېدو د بل کې دي عبدالله ولاړو رئیس جمهوري ایرانوله دا د هغې خلکو په څنګ کې ناست و مومن صاحب خو ته ډېر ښه جوابونه ورکړي مومن صاحب خو زموږ ویاړ افتخار دی خو زه به هم درته یو څو خبرې وکړم مومن صاحب دا خلک نه دي دې خلکو د لاسه افغانستان تباه او برباد دي ما مخکې 2 کاله مخکې زما ویډیوګانې شته دي ما ویلي چې د افغانستان دشمن د جمهوریت دشمن چې هغه طالب نه و هغه دغه شان دوه مخیزه خلکو دغه شان دي خلک چې د جمهوریت ختم شو ګیرې پرېښودي پټګي ووهل سي مهربانه راځو په طالبانو کې دا نو ووهل سي مهربانه او هغه تېر چې ویل چې غټ غټ بمونه پرې ګزار کړه په ولس باندې بمباریانې وکړې د امریکایانو د 40 ملکونو ملګرتیا کوله دې نن راپاسېږي زموږ ملي درې رنګه ملي بیرغ ته د امریکایانو بیرغ وایي او زه داسې د ده په شان ډېر خلک پېژنم چې صفر نه شروع کړه په دې جمهوریت کې اوس میلیونران دي مګر اوس په طالبانو کې ورونه ځانونه والي سي مهربانه او رحم الله حفظ الله سي مهربانه ټول ورځ دي دا خیاطي شروع کړي د جمهوریت اصلي دشمنان دغه خلکو د دې خلکو د لاسه جمهوریت سقوط وخوړو د دې د لاسه زموږ ملي اردو ختمه شوه د دې د لاسه زموږ قابل خلک سي مهربانه خپل وطن پرېښود او بدبخت او تباه او دې طرف ته لاړو خو د ده ته وایم او د ده په شان نور خلکو ته وایم چې درې رنګه ملي بیرغ نه منل یا ملي سرود نه منل یا د تعلیم نه منل دا د امریکایانو ملګرتیا ده دا د امریکایانو د امریکا هم دا غواړي چې درې رنګه ملي بیرغ دلته په افغانستان کې پاتې نشي ځکه افغانان پرې راغونډېږي امریکا نه غواړي چې په افغانستان کې ملي سرود زموږ د ملي سرود وغږېږي ځکه افغانان پرې راغونډېږي امریکا هم دغه غواړي چې په افغانستان کې زموږ بې تعلیمه شو سواد ونکړو خارج همدغه د خارجیانو پالیسي ده او چې څوک هم دا شی نه مني درې رنګه ملي بیرغ نه مني زموږ ملي سرود نه مني زموږ مکتبونه نه مني او کار اخلي کار ته نه سپاري دا پوه شه چې دا د امریکایانو دشمن نه دی دی دوست دی او دا د دې نظام دشمن دی او دغه شان دي خلکو د لاسه منافقت د لاسه د افغانستان تباه او برباد دي ته بل ورځ مړ کېږي که نه مړ کېږي ستا دا ویډیو ستا دا خبرې به افغانانو ته همیشه دپاره یاد وي چې داسې په دې عمر کې یو سړی چې 20 کاله دلته وروره د امریکایانو ته په چپړاوسي کوله 20 کاله وروره خلکو ته کمپینونه کول د امریکایانو ملګرو ته هغه نن راپاسېږي زما درې رنګه ملي بیرغ ته وروره توهین کوي چې درې رنګه ملي بیرغ نه مني ملي سرود نه مني هغه بیخي افغان نه دی موږ د طالبانو بیرغ ته احترام لرو هغه د فتح بیرغ دی خو درې رنګه ملي بیرغ چې دا د افغانانو د اتفاق او د یووالي نشاني ده او د هغه بیرغ دی چې زما پلار نیکه او ستا پلار نیکه ولاندې وخت تېر کړی د دې نه هېڅکله موږ نه تېرېږو د خپل درې رنګه ملي بیرغ نه د ملي سرود نه او د مکتبونو په باره کې او کار اهلي کار ته په سپارلو کې دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده او ټول افغانان په دې باندې ولاړ دي بل موږ ته هېڅ یو بیرغ موږ ته قبول وړ نه دی موږ د ټولو د تنظیمونو بیرغ ته احترام لرو خو زموږ د ولس چې پرې راغونډېږي او موږ افغانان چې پرې راغونډېږو هغه دغه درې رنګه ملي بیرغ دی موږ د طالبانو بیرغ ته بې حرمتي نه کوو هغه موږ زړه سره لګوو موږ یې مچکو ته کلمه پرې لیکلې خو موږ دغه زموږ چې دا ټوله دنیا په رسمیت د اوسني حکومت وپېژني که نه او د ټوله دنیا دغه بیرغ د هغې وپېژني زموږ دا بیرغ دی زموږ ولس ځکه دا د ولس فیصله ده او چې دا حکومت څیزونه چې دي دا د ولس په زور کېږي ښه پالم سپارم زنده باد افغانستان